نو دلته په دې لومړۍ جمله کې وایي چې د مثلث ارتفاع قاعدې څخه 4 انچه کمه ده. نو موږ کولی شو ولیکو چې اچ مساوي کېږي قاعده بي ده، بي نه 4 واحده، دا څنګه کېږي؟ کمیږي. همدارنګه دلته وایي چې مساحت یې 13 انچه مربع دی. معنا دا چې 1/2 بي ضرب اچ دا مساوي کېږي له 13 سره. لیکو چې 13 انچه مربع دا مساوي دی 1/2 بي بي ضرب اچ. اچ په ځای موږ راځو بي منفي 4 لیکو، بي منفي 4. نو اوس راځو دې نه لاس راوړو چې 13 مساوي کېږي دا به څه کمه؟ دا به زه داسې ولیکمه چې بي پر 2 ضرب بي منفي 4 سره. اوس به بي په دې قوس کې ور توضیح کمه یا به ورسره ضرب کم د توضیح خاصیت له مخې. 13 به مساوي شي بي پر 2 ضرب بي دا کېږي بي مربع پر 2 منفي بي پر 2 ضرب منفي 4 دا کېږي څو سره؟ 2 بي سره. اوس دې دپاره چې دغه 2 د دې مخرج نه ختم کړو، دواړه خو یې په 2 کې ضربو، دا به مساوي شي لیکو چې دا طرف ضرب 2 او دا 13 هم ضرب 2 مساوي به شي 15 مساوي کېږي بي مربع پر 2 ضرب 2 دا کېږي بي مربع منفي 2 ضرب 2 بي دا مساوي کېږي 4 بي سره. اوس دې دپاره چې مونږ دا عمومي شکل ته واړو، داسې شکل ته چې یو خواته 0 مونږ سره پاتې شي، بل خواته ټول عددونه او مجهولونه پلاس راشي. دواړو خواو نه څه کوو؟ منفي 15 او منفي 15 ورسره دواړو خواو ته لیکو. دواړو خواو نه 15 منفي شول، دا به مونږ سره مساوي شي 0 مساوي کېږي بي مربع منفي 4 بي منفي 15. نو اوس مونږ سره عمومي حالت ته دغه دوهمه درجه معادله راغله. اوس کولی شو مونږ دغه برخه چې ده د دې فکتورونه مونږ ونیسو، او کله چې فکتورونه ونیسو مساوي کېږي، مساوي فکتورونه یې مساوي له 0 سره کېږي. پوهېږو چې یو یا دواړه فکتورونه به یې مساوي وي له 0 سره. نو اوس راځو دوه داسې عددونه پیدا کوو چې د جمع حاصلې څو وي؟ منفي 4 وي، او د ضرب حاصلې منفي 15 وي. نو A جمع B باید مساوي منفي 4 شي، A ضرب B دا باید مساوي منفي 15 شي. اوس دا چې ضرب حاصلې منفي عدد دی، نو معنا دا چې دواړه عددونه مختلفې علامې لري، یو مثبت دی یو منفي دی، او دواړو ترمنځ فرق څو دی؟ 4 دی. راځو د 15 فکتورونه ګورو او هغه فکتور پکې انتخابو چې هغې کې د هغوی ترمنځ څومره وي، د هغې فکتورونو ترمنځ تفاوت 4 وي. نو راځو لیکو یو ضرب 15 دا فکتورونه دي، خو دا دواړه ډېر سره تفاوت لري. 2 ضرب 13 دا هم ډېر تفاوت لري، که دې دواړو کې یو منفي او مثبت ونیسو بیا هم 4 تفاوت نه جوړوي. 3 ضرب 20 ګورو، د دې ترمنځ هم تفاوت ډېر دی. که مثلا دا پکې منفي ونیسو، یو منفي او مثبت ونیسو، دې تفاوت مثبت 19 یا منفي 19 راځي. راځو څو ته؟ 4 ضرب 15 دا هم 15 کېږي، خو د دې ترمنځ هم فرق منفي 11 او مثبت 11 راځي. راځو بل ځلې څو ته؟ 15 ضرب 12 ته، د دې ترمنځ هم فرق څو راځي؟ منفي 9 او مثبت 9 راځي. راځو پای کې څو ته؟ 6 ضرب 10 ته، د دې ترمنځ تفاوت 4 دی. او که چیرې 10 پکې منفي ونیسو، ځکه د جمع حاصلې منفي عدد دی، نو لوی عدد که چیرې منفي ونیسو، نو د دې ضرب حاصلې دواړو څو کېږي؟ منفي 15 کېږي، او د جمع حاصلې منفي 4 کېږي. نو راځو لیکو چې دا مساوي کېږي بي جمع 6 ضرب بي منفي 10 سره. نو دا شو بي جمع A او بي منفي یا بي جمع منفي بي. نو دلته یو خبره دی، دلته باید پام وکړو چې دا بي او دا بي سره څه لري؟ فرق لري. دلته دا بي مونږ صرف دې دپاره وښوده چې دوه عددونه دي، بلکې زه کولی شم دا دواړه بدل کړمه. x جمع y مساوي 4 شي، او x ضرب y دا مساوي څه شي؟ مساوي 15 شي. نو په دې شکل مونږ دا دوه قوسونو باندې تجزیه کړو. نو دا شو بي جمع x او بي جمع y. x پکې مثبت 6 شو، او y پکې څو شو؟ y پکې منفي 10 شو، او دا مساوي له 0 سره شو. اوس راځو دا حلو. نو دا به ولیکو چې یا به بي جمع 6 مساوي له 0 شي، او یا بي منفي 10 مساوي له 0 سره شي. نو دلته به دواړو خواو سره 6 منفي کو، بي به مساوي له منفي 6 سره شي، او دلته به 10 ورسره جمع کو دواړو خواو سره، بي به مساوي له 10 سره شي. نو دا دواړه د دې معادلې دپاره څه دي؟ حل کېدلی شي. او موږ اوس کولی شو چې دا قیمتونه راواخلو، په دې کې وضع کوو، موږ ته به
په دواړو باندې ځواب یو شی په لاس راځي. بله طریقې دا و چې موږ دغه -4b دا په دوو خپلو اجزاو باندې تجزیه کړی وی. دلته موږ کولی شو ولیکل چې لیکلی وی چې 0 مساوي کېږي b مربع مثبت شپږ b منفي لس b منفي شپېته داسې ولیکو. اوس موږ کولی شو چې دا په دوو ګروپونو باندې څنګه کو فکتورونه بیل بیل ولیکو. نو دا به دې کې مونږه دا لیکل چې دا مساوي کېږي 0 مساوي کېږي دې کې b مشترک شو دا به شي b جمع شپږ سره او دلته منفي لس مشترک اخلو منفي لس دلته به پاتې شي b جمع شپږ. اوس دې دواړو کې مونږه b جمع شپږ مشترک اخلو نو 0 به مساوي شي b خپله منفي لس دا یو راځي منفي لس او د دواړو کې مشترک څه شي b جمع شپږ. موږ څه وکړل موږ دغه b جمع شپږ دلته او b جمع شپږ دلته دا له دواړو نه مشترک ونیولو. نو یو ځل بیا همدا قیمتونه دواړه په لاس راځي دا قوسونه او دا قوسونه دواړه یو شی دي دا چې سره بیا حل کو بیرته هم همدا ځواب په لاس راځي. نو تاسو لپاره چې هره طریقه اسانه وي کولی شئ چې په هماغه طریقه مخکې لاړ شئ. او دلته بله خبره چې دا لکه څنګه چې دا یوه عبارتي پوښتنه ده نو دلته موږ ته ویلي چې د قاعدې اوږدوالی پکار دی b پکار دی. دلته موږ ته یو قیمت منفي په لاس راځي یو مثبت په لاس راځي او د مثلث قاعدې اوږدوالی یا عموما اوږدوالی منفي نشي په لاس راتلی. نو موږ کولی شو چې دغه یو ځواب ترېنه څنګه کو دا ترېنه خط کو منفي قیمت اوږدوالي کې موږ سره نه راځي نو b د قاعدې مساحت اوږدوالی دا موږ ته په لاس راغی سو لس په لاس راغی. نو اوس موږ کولی شو چې b په ځای دلته لس وضع کو لس منفي څلور دا مساوي کېږي له شپږو سره نو دا شپږ دی او دا قاعده مساوي لس شوه. نو دلته b قیمت لس و لس نه موږ څلور به منفي کړه د ارتفاع قیمت په لاس راغی. اوس کولی شو دا سره ضرب کو لس ضرب شپږ شپېته شپېته تقسیم دوه دا مساوي کېږي له 13 سره کوم چې موږ ته پوښتنه کې راکړل شوی و.